السلام علیکم زما د یوټیوب او فیسبوک مرګ دی او بتا زه پیژنې عرفان خان د وړو کې اختر لومړی ورځ او ماسخوتن او کوم دی الویلا تاسو بیا وایي چې بیا څلور وړې وځي شو یې څلور وړې پکې سیوا شوی پکې سیوا شوی دا یو پکې موږ سره سیوا شوی او دا بګا چې دا کومه پخوانی پارټي یو کنه نری نری باران موریږي شپه ده او راغلي البیلې ته دا تاسو کتلی شئ ګرځو به چکر به لګوو که ورځ به نو ډېره مزه به یې کړې وه خو شپه ده شپې راغلي او که چېرته د ورځې چانس میلاو شو نو د ورځې به انشاءالله تاسو سره موږ د دې ځای چې کوم ولاګ یې هغه به تاسو سره شیر کوو نو نن به در باندې د خیره د البیلې سیل کومه خو هغه هم د شپې د ورځې نه صحیح ده او عرفان خان هم را سره راغلی عرفان خان خیر دی یار او بدا چکر مکر ګوره خورې مې راغلی معدې به دا راکړی خورې راغلی دی د افغانستان نه خاص پاکستان ته د چکر دپاره بالکل خاص ولاګ دپاره ځکه چې زموږ ولاګ چینل نوی دی نو په دې خاطر دوه درې څلور پنځه ویډیوګانې به جوړ کړو د خیر څه واپس به لاړ شو بیا افغانستان ته شیرین الله ډېر وخت بعد هم چکر وګورې ښه یاره زما خو یو کال کېږي هسې وړوکی چکر خو وو که نه خو داسې چکر هم نه و وارې چې راغلی یم تر اوسه یې یو ځل راغلی یم تقریبا 2 کاله مخکې زه دلته راغلی یم اوس چې دی 2 کاله بعد بیا راغلم نو شیرین ګل را سره دی او بس سور به بجاوو د خیره پوه شوې دا به زموږ د ناستې ځای شي که نه یاره بس ډېر ښکلی موسم دی موسم خو ډېر برابر دی اوس به ځو ټیکټ بالو دننه به ځو امجد استاد سره میلاو شو السلام علیکم تره امجد استاد ویډیو خو به ممنوع نه وي څنګه امجد استاد طبیعت ښه دی هلکه دا پکې هغه تاوېدو والا شی دی ښه او چې تاوېږي اسونو باندې چې واړه ناست دي هغه شی دا شی راته خطرناک ښکاري ښه او که نه ما باندې دلته ښکته نه سر وګرځو دې ته چې بل وروخېږي څه حال به دي دوه ماشومان یې پکې کېنولي ټول شی ورته سټارټ کړی دی په دې شي نه زما یاره کېږي په خدای یاره مې دې کېږي داسې غوبل شروع شو هغه هم سټارټ شو دا هم سټارټ شو دا هم سټارټ شو راځئ بله هلکه شیرین ګل لا ونه خېږم خوریا ونه خېږم ورته هلکه دې شي ما باندې اوس نه سر وګرځو د ښکته نه که نه دا چې بره ورته ونه او دا پکې بل شی دی زانګوګانې خوریا دې زانګو کې به مې کېنولې وې که نه څنګه بالکل لکه خوراک کم کوئ ښه شیرین ګل ګولۍ مهدي ګولۍ خو ځان سره ګرځوم ګورې ښه بس نور داسې څه نشته غریبانه غونې خوراک دی پوه شوې دا چې د مجلي کیمه ده څوک ورته دې ته څه وایي ګانجا څوک ورته میانو کیمه وایي دا چې دی می دی بس نور څه نشته ناست یو نو خوریا خوراک ښه په سور وکړه ښه